توی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی او بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلي نامه نن سه شنبه د 1403 هجري لمریز کال د تلې یا میزان میاشتې 3 نیټه ده. زه فهیم الله افغان یم. پام ور اړوم د میدان وردګو ملي تلویزیون څخه د نن خبرونو ته. میدان وردګ چې اوبه، خاوره او هوا د بېلابېل ډوله میوو او سبزیجاتو د کښت لپاره مناسبه ده. د یاد ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي روان کال د رومي بانجانو حاصلات تر شاوخوا 2000 ټنه پورې رسیږي چې د تیر کال په پرتله پکې 10% زیاتوالی راغلی. بشپړ جزئیات یې زموږ د همکار محبوب الله سروري په راپور کې. میدان وردګ چې نسبتا سوړ اقلیم لري، اوبه، خاوره او هوا یې د میوو او سبزیجاتو د کښت لپاره مناسبه ده. د یاد ولایت د کرنیزو چارو امریت مسؤلین وایي روان کال د رومي بانجانو حاصلات شاوخوا 2000 ټنه ته رسیږي چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. کال حوصال و او باران ښه پریمانه و، نو د موږ په ټولو حاصلاتو باندې ښه مثبت اغیزه کړې. رومیان هم د نورو نباتاتو په څیر باندې د 20 نه تر 10% پورې حاصلاتو کې لوړوالی راغلی او ټول ټال به د موږ پیشبیني ده چې انشاءالله سږ کال به تر 2000 ټنه پورې موږ د رومیانو حاصل ولرو. رومي بانجان چې روان کال په دې ولایت کې په زیاته کچه کرل شوي، حاصلات یې ښه او زرګونه کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې. ترڅنګ بزګران له مسؤلینو د بازار د ښه والي غوښتونکي دي. د رومیانو حاصلات خو ماشاءالله ډېر ښه دي، فصلونه موږ ډېر ښه روزلي دي، ښه تخمونه م راوړي دي، نو هایبریډ تخمونه دي، دا ډېر زیات حاصل ورکوي. خو موږ ته خبر په دې کې ده چې بازار نشته ورته. ډېر خوشحاله یو. موږ خو خپله لکه پاکستان مسافرۍ ته تلو، ایران ته مسافرۍ تلو، زیات خوشحاله په دې باندې چې په خپل افغانستان کې دغه د ټماټرو کار دی، داسې نور کارونه وغیره وغیره، نو موږ ورسره ډېر خوشحاله یو دې کار سره. ساتل کېږي دا د ورو شکو دا تجارانو ته وخت معلومه دی، هماغه وخت کې بیا دا شینه ټول شکې بیا د خره جوړی او پاسه په پرده کې په یو شپه د کوم سیاره خېږي، هغه سیاره باندې وایي یخ وایي ده، بیا داسې اوبه کېږي خرابېږي چې ونه ساتل شي. ساتخانې کې هم ساتل کېږي، هماغه پټي کې موږ ساتو. د میدان وردګ ولایت د کرنیزو چارو امریت مسؤلین وایي چې د بازار د ښه والي ترڅنګ د سړکونو د زیاتوالي او پروسس خونو په جوړولو کې خپلې هڅې نه دي سپمولې. د لوګر ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي سږ کال په یاد ولایت کې د اوبو زیاتوالي له امله د انګورو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. بل لور بڼوال د بازار غوښتنه کوي. نورحال په دې راپور کې. د لوګر اوسیدونکي د مالدارۍ ترڅنګ په کرنه بوخت دي او شاوخوا 80% وګړي له دغو لارو خپل عاید تمویلوي. دا د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار سیمه کې د انګورو باغونه دي چې بڼوالي د پخوا په پرتله د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي او له مسئولینو د مناسب بازار او سړو خونو د رامنځته کولو غوښتونکي دي. حاصلات انگور امسال ماشاءالله که بسیار خیلی خوب است، اما بازار ندارد، نرخ ندارد. اون انگورای مردم مانده، اما تو بهترین انگورش امسال، پارسال هم خوب و خود امسال خیلی خوب انگور آماده. چرا حکومت باید سردخانه برای ما جور کند که کشمشخانه اقتدار جور کرده، خب کم از بعض مردم رسیدگی نمیتونه. سابق خوب بود، خارج میرفت، تجارت بود، یک پیسه میکوالم و انگور که میکنی سودا میکنی و فروش میرسونی، حتی پیسه هم خرج خود نمیتونه که پورا کنه. ورته وخت کې د کرنې او مالدارۍ رئیس سږ کال لوګر کې د انګورو حاصلاتو 20% زیاتوالی تاییدوي او ټینګار کوي چې دغو میوو ته د بازار موندنې په لټه کې دي. ولله الحمد لوګر ولایت په تقریبا 1980 هکتار ځمکه باندې انګور کرل شوي دي چې په نتیجه کې تقریبا 3000 ټنه حاصلات لري او د دې ترڅنګ 20% د تیر کال په نسبت باندې د انګورو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی ده. ان شاء الله موږ هم دلته په تعقیب تجارت سره په تماس کې یو او کوشش کوو چې د خاص کر د لوګر ولایت حاصلات ضایع نشي او تجارانو او دکانانو ته ښه نتیجه په لاس ورسي. د لوګر د مرکز پل ارم ترڅنګ د محمد اغې او سرخ ولسوالیو په بیلابیلو سیمو کې د انګورو باغونه شته دي چې د کیفیت او خوند له پلوه ځانګړي ګڼل کیږي.
ملا عبداللطیف منصور د چین سفارت اقتصادي مسؤل سره په لیدنه کې د انرژۍ تولید پروژو په ګډو همکاریو خبرې کړې. د اوبو او انرژۍ وزیر دوی ته د وزارت له لوري د انرژۍ د تولید د پروژو په پلي کولو او د پانګونې د زمینې برابرولو په برخه کې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړ. نورحال په راپور کې د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور په افغانستان کې د چین سفارت د سوداګرۍ او اقتصادي مسؤل ما چینګوانګ او د پاور چاینا شرکت له مسؤلینو سره لیدنه کړې. په دې لیدنه کې د دواړو خواو په افغانستان کې د انرژۍ د تولید د پروژو د پلي کولو په هکله د ګډې همکارۍ په اړه خبرې او نظرونه شریک کړي. د اوبو او انرژۍ وزیر دوی ته د یاد وزارت له لوري د انرژۍ د تولید د پروژو په پلي کولو او د پانګونې د زمینې د برابرولو په برخه کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی او په عملی ډول د ګډې همکارۍ د پیل پر چټکتیا یې ټینګار کړی. د چین سفارت اقتصادي مسؤل ما چینګوانګ ویلي چین هیواد په افغانستان کې له بېلابېلو سرچینو څخه د انرژۍ د تولید د پروژو په پلي کولو کې ژمن دی او په نږدې راتلونکي کې به په دې هکله عملي ګامونه پورته کړي. هلمند ته د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت د مالیې او ادارې معین سفر د دې سفر موخه د 15,510 ټنه غنمو خریداري او د کروندګرو د ستونزو اورېدل یاد شوي دي. بلخوا بیا د دې ولایت کروندګر د غنمو د خرید له پروسې خوښ دي او دوی غوښتنه کوي چې د کرنیزو حاصلاتو لپاره د مناسب بازارونه پیدا شي. نورحال له هلمند څخه د نعمت الله همت په راپور کې. د هیواد په سویل کې کرنیز ولایت هلمند ته د هیواد د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت د مالیې او ادارې معین حاجي ملا اغاجان اخوند سفر د دې سفر موخه په دې ولایت کې د 15,510 ټنه غنمو خریداري او له نږدې د کروندګرو د ستونزو اورېدل یاد شوي. د خریداري خو په دې خاطر باندې کېږي دا د هر ملک خپل یو اصطلاح یو بلابد شی باید ولري چې په هر ملک دا باید د غنم ذخیره سي. افغانستان هم اوس تازه پر شو درېدلی دي نو اسلامي امارت غواړي چې خپل ذخایر ډک کړي د غنمو او ورته پراته دي. دلته کم امراض و وچکالۍ و د دې شیانو سره همیشه موږ مخ کېږو نو باید موږ خپل ذخایر ډک ولرو. د هلمند ولایت کې 100 افغانۍ نرخ ټاکل شوی. هر هغه کس چې ما د 4 مرجع یاد کړي بزګر، کوپراتیب، شرکتو هغه تخمونه چې تولیدي او علافان دا کولی شي چې په دا پروسه کې راسره ګډون وکړي او په 100 افغانۍ پر موږ باندې غنم خرڅ کړي. پر همدې مهال یو شمېر کروندګر د غنمو د خرید له پروسې خوښ دي او دوی غوښتنه کوي چې د کرنیزو حاصلاتو لپاره د مناسب بازار پیدا شي. چې زموږ هغه سیل په یو ښه قیمت راسره رانسي او موږ ته اصلاح شوي تخم راکړي د کودو کومک وکړي د دغه اوبو مدیریت آمدن ته توجه لري د دوی دپاره زمینه د خرید و فروش برابره کړي نو دا خلک خپله خوشحاله دي په دې نظام خوشحاله دي. دا نظام خلکو غوښتی الله راویستی، دا امنیت خلکو غوښتی الله راویستی چې د هلمند سامیه زیاته سي تر څو هلمند ریاست و بزګرانو ته خدمات وکړي. که بودیجه نه وي، پیسې نه وي، خدمات نشي کېدلی. بلخوا بیا د هلمند د مالدارۍ د برخې استازي له اسلامي امارت په دې برخه کې د لا زیاتې توجه غوښتنه کوي. ویلی سو چې هلمند کې ډېری کسان په کرهڼه او مالدارۍ بوخت دي چې تر ډېره اوس د خپلو کرنیزو حاصلاتو څخه خوښ برېښي. د افغانستان د برېښنا عمومي شرکت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر په خپل کاري دفتر کې له ایراني پانګوال سره په لیدنه کې ویلي د برېښنا سکتور کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته ښه زمینه برابره شوې ده او زیاتوي چې کوښښ کوي په دې برخه کې لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر په خپل کاري دفتر کې لا یو شمېر ایراني پانګوالو سره لیدنه کړې. په دې لیدنه کې چې د پانګونې په موخه د ځینې ایراني پانګوالو سره ترسره شوه، ډاکټر عبدالباري عمر ویلي موږ د برېښنا سکتور کې د پانګونې لپاره بهرنیو کورنیو پانګوالو ته ښې زمینې برابرې کړې او هڅه کوو چې په دغه برخه کې ورځ تر بلې لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړو. ښاغلي عمر ایرانی پانګوال ته په خطاب کې ویلي موږ د برېښنا له تاسیساتو نیولي بیا تر ډیجیټلي سیستم او د برېښنا تولید کچې تر زیاتوالي هره برخه کې چې تاسو لیوالتیا لرئ د پوره همکارۍ ډاډ درکوو. بلخوا ایرانی پانګوال د برېښنا شرکت له رهبرۍ څخه د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ هرکلی کړی او ویلي دي موږ افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته پوره لیواله یو. درنو لیدونکو زموږ خبرونه همدومره وو. تر بیا ښې چارې.